عمل کې زمونږ په دې صوبه کې دا دهشتګردي جوړه ده. د دې نه وړاندې میجر صاحب خبرې وکړي چې نه مولا ته مسله شته او نه مدرسې ته شته. پښتون ته مسله ده، بالکل دې کې څه شک نشته. خو تاسو دا وګورئ چې په دې 1300 کلونو کې څومره علما کرامو، څومره مسجدونو شهادت ورکړي، قرباني ورکړي. دا ستاسو د وړاندې نه دي که نه؟ نن ته هغه خبره دفن کول غواړي او ته واپس بجلی ته، واپس ګیس ته، واپس نورو خبرو ته ځې. نو په هغه بجلی کې، په هغه ګیس کې، په هغه مسلو کې موږ تاسو هر وخت ناست یو. دا ستا ناکامي ده، دا د صوبایي ګورنمنټ ناکامي ده. بل نن مهرباني وکئ په بله موضوع خبرې مه کوئ. شیخ ادریس صاحب په 400 کې شهید شوی دی، دن دهاړې شهید شوی دی، په 2 موټر سایکلو راغلی دی، دهشتګرد ای شهید کړی دی. څه شو ستا هغه سیف سټي، څه شو ستا هغه KPK کې دومره غټ پراجیکټ؟ دا د چا ذمواري ده؟ دا ستا ذمواري نه ده، نو دا چا ده؟ ډاکټر صاحب ډېر په ادب باندې موږ ستاسو د ټولو ډېر احترام کوو، خو مهرباني وکئ د حقیقت نه مخ مه اړوئ. دلته نن په KPK کې ټیک ده، دې کې څه شک نشته چې په بنو کې یا په ثابته صوبه کې که هغه پولیس شهید کېږي، هغه پولیس څوک دی؟ هغه زه ته یو. بالکل دې کې څه شک نشته. که هغه فوج شهید کېږي، هغه فوجي څوک دی؟ زما کلي ته جنازې راځي، زما علاقې ته جنازې راځي، هم زه ته یو. نو آیا مهرباني وکئ سنجیده شئ په دې موضوع باندې چې کوم د نن دام وورئ. دا زه تاسو ته کوله ووایم چې څنګه تاسو څو میاشتو نه لګیایي په دهشتګردۍ. تاسو خو د دې هاوس نه یو کمیټي جوړه کړه. دلته سهیل بھائی هغه ټایم CM نو، ډنډاپور صاحب CM و. د هغه په حلقه کې مړي وشوه. ما په آخري د شپې 11 بجې تقریر وکړو چې دې باندې موږ سیاسي سکورینګ نه کوو. دا زموږ د ټول KPK او د پښتنو مسله ده. په هغه درد نه کې، په هغه هر یو معامله کې موږ ستاسو نه، دا زموږ خپل درد دی. دلته کې تاسو راپاسئ او په دې ټایم هم تاسو په موږ تنقید کوئ. مړی هم زما د کوره شوی دی، شهید شوی هم زما دی. بل زه یو لږ وروستو دې خبرې لځم، لږ تاسو انکوایري وکئ چې کله شیخ ادریس صاحب شهید کړی شو، د شیخ ادریس صاحب د هغه بیان نه پس په سوشل میډیا دا پراپیګنډه چا خپره کړې ده؟ څوک دی د دې شاته؟ نن ستاسو صوبایي ګورنمنټ زه تا نه مطالبه کوم چې چا د شیخ ادریس صاحب خلاف په سوشل میډیا باندې پراپیګنډه خپره کړې ده او بیا شیخ صاحب 15 ورځې پس شهید کړی شو. دا ستاسو ذمواري ده. دلته کې خو که یو ټیک ټاکره هغه مردار شي نو په 24 غنټو کې د هغې ملزم را پیدا کېږي. زما شیخ ادریس صاحب د رڼا ورځې د 400 په بایپاس شهید شوی دی چې هغه به کال په کال په 400 او په اتمانزو کې به په دغه سرزمین به د هغه د مدرسو نه 4000 علما کرام جوړېدل. دا ستاسو ذمواري نه ده؟ چا ده؟ دلته نن هم تاسو راپاسئ، نن هم تاسو دا خبره کوئ. ولې؟ دغه خپل ناکام ګورنمنټ، دغه خپل ناکامۍ په ټولو دپاره. نو مهرباني وکئ، زما په اړه ډېرې زیاتې خبرې دي، زړه مې ډېر څه غواړي. یو خو زه د خپل انټرنیشنل میډیا ملګرو ته دا ویل غواړم چې زما پرون په بنو کې 30 یا 32 یا 35 پولیس والا شهیدان شوي دي. ولې ته په انټرنیشنل میډیا نه ښیې؟ زه هر هغه انکر ته، هر هغه نیوز والا ته چې کوم زما شهید شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی او زما د علاقې، زما د KPK هر پښتون شهید کېږي. په څه شي شهید کېږي؟ ډاکټر صاحب زه دا یو مطالبه کوم د صوبایي ګورنمنټ نه چې په بایپاس دن دهاړې 8:30 بجې هلته سیف سټي کیمرې هم لګېدلې دي. 8:30 بجې په 2 موټر سایکلو کسان راځي، هغه شهید کوي. بیا هغه موټر سایکل مخامخ لاچي سره اکسیډنټ کېږي. بیا دا علاقې خلک هغه څه کوي. آیا زما دا ګورنمنټ دا دومره اوده پروت دی؟ زه په آخره کې د PTI څومره MPs چې دي، وزیر اعلی صاحب، زه د شکریه ادا کوم چې هغوی په دا دومره سخت وخت کې راله او د شیخ ادریس صاحب جنازې وکړه. خو دا توقع ساتم چې مهرباني وکړئ دلته دا ټایم چې دی دا د نور د خپل ناکام ګورنمنټ خبرو په ټولو دپاره نه دی. دا د شیخ ادریس صاحب او ستا په دې صوبه کې چې کومه دا بدامني ده، مهرباني وکړه په دې باندې سنجیده شه. موږ تاسو سره په هره خبره کې موږ داسې معاملاتو کې چې هغه د صوبې د ترقۍ دپاره دي او د صوبې د امن دپاره دي. ته ووایه ډاکټر صاحب موږ تاسو سره کوم ټایم نیمداس؟ میجر صاحب موږ تاسو سره کوم ټایم نیمداس؟ د ګیس خبره که راغلې ده، که د بجلی خبره راغلې ده، که د سیلاب خبره راغلې ده، موږ تاسو سره په کومه خبره کې نه یو ولاړ. نن ته خپله ملبه، خپل ناکام ګورنمنټ دا ته په موږ باندې راشې. نو زه میجر صاحب ته دا یو خبره کوم چې میجر صاحب کېدای شي ستا نالج کې دا خبره نه چې په 13 کالو کې نه چې موږ پیدا شوي یو
څومره مدرسو څومره مسجدونو څومره علماء کرامو شهادت قرباني ورکړي هر پاټه ورکړي دي هر پاټه ورکړي نه زم محفوظ نه ته محفوظ خو دې ټیم ذمہواری ستا ده ذمہواری د صوبایي ګورنمنت ده نو تاسو له پکار دي چې په دې ټیم سره تاسو خپل جنسونه خپل حکومت نه خپل د چې کوم د غټي غټي تنخواګانې اخلي زه تاسو نن دا یو خبره کوم میډم ناسته ده ما ته میډم مخکې دا خبرې کولې چې اجازه ته اسمبلی اجلاس چلولو ته نه پرېږدي زما په الله قسم ما هر وخت اسمبلی اجلاس چلولو ته پرېښی دی خو تاسو هغه خپل ناکامۍ دپاره به اجلاس نه چلولو خو نن درته په دې فلور دا یو خبره کوم چې تر 14 تاریخه پورې د شیخ ادریس صاحب قاتل پکار دی که نه نو چې کله هم د اجلاس راځم دا کپړې به خپلې شلوم خو ته به رانه د اسمبلی اجلاس نه کوې ولې دا ستا ذمهواري ده